د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري ویلي چې د افغانستان بانک د وږي میاشتې په 9 نیټه د سویل لویدیځ زون څخه د افغانۍ د دودولو پروسه پیل کړې. په دې زون کې د کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او دایکنډي ولایتونه شامل دي او د دغو ولایتونو خلکو ته 2 میاشتې وخت ورکړل شوی ترڅو ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانۍ عیار کړي او تر هغه وروسته پر سیمه ییزو اسعارو باندې راکړه ورکړه ترسره نه کړي. نوري زیاتوي چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د زابل د ترافیکو مدیریت مسؤلینو په یاد ولایت کې د بې اسناد موټرونو ته د جوازونو او نمبر پلیټونو د ویش خبر ورکړی. د زابل د ترافیکو مدیر عصمت الله عبید ویل چې په یاد ولایت کې د دغه پروسې له پیل څخه تر اوسه پورې 4500 موټرونه ثبت کړي چې اوس دغه موټرونو ته د 3 کلونو لپاره اسناد او نمبر پلیټونه ورکول کیږي او چلوونکي به بایومټریک سي. نوموړي د کلات له ښاریانو څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي د خپلو هغو وسایطو لپاره مکمل اسناد او پلیټونه واخلي چې څه موده مخکې ورته سټیکرونه ورکول شوي وه. په ورته وخت کې یو شمېر ښاریان د ترافیکو مدیر له دغه اقدام څخه خوښ دي او وایي چې د بې اسناده موټرونو څخه په جنایي جرمونو کې کار اخیستل کیږي او تر هغه وخته پورې چې اسناد ونه لري باید ورته د تګ راتګ اجازه ورنه کړل شي. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت له لوري د سږ کال حاجانو د لګښتونو څخه د پاتې شویو پیسو د بیرته ورکولو لړۍ پیل شوه. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې سږ کال په لومړي ځل مدینه منوره کې افغان حاجانو ته د اوسېدو د ځای سربیره 3 وخته د خوړو پروګرام هم نیول شوی و. نوموړي وویل چې سږ کال له هر حاجي څخه $3940 محصول شوي وه چې له دغو پیسو څخه $3816 مصرف شوي او پاته $108 بیرته ورکول کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په یو دوستانه سیالۍ کې له فلیپین هیواد سره د سیالۍ ډګر ته کښته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې یا د سیالۍ به د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 3:30 پیل شي یا د سیالۍ د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې ترسره کیږي. باید وویل شي چې 13 میاشت افغان فوټبال ملي لوبډلې له بنګلادیش سره 2 دوستانه سیالۍ ترسره کړې وې چې دواړې په مساویانه توګه پای ته رسېدلې وې. په لیبیا کې چارواکو ویلي چې سیلابونو د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې څه باندې 2000 کسان مړه کړي. د لیبیا په ختیځ کې د حکومت صدر اعظم اسامه حماد وایي چې په سیلابونو او طوفانونو کې د دغه هیواد څه باندې 2000 کسان مړه شوي دي. حماد د یو سیمه ییز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې زرګونه کسان ترې تم دي. د مدیترانیا په بحیرې کې د دانیل په نامه طوفان الوتی چې له کبله په لیبیا کې سخت طوفانونه او سیلابونه راوتلي دي. د بارانونو او سیلابونو له کبله یو شمېر دولتي او خصوصي ودانۍ او ځمکې هم زیانمنې شوي دي او مالي زیانونه اوښتي دي.